السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس اپل کمپنۍ خپل نوي ماډل آیفون موبایل بازار ته وړاندې کړل چې په دغه ماډل موبایلونو کې د آیفون 11 او نورو لوړ بیه آیفون موبایلونو ځانګړنې به هم پکې وي. آیفون اس ای د تیر ماډل په څیر چې د 2014 زیږدیز کال په مارچ میاشت کې نندارې ته وړاندې شوي وو یو شان دی. 4.7 انچ سکرین لري، مجهزه ځانګړی بټن لري او ټچ ډسټینر لري چې په ګوتې سره لاک کیږي. البته په دې نوي ماډل کې له A14B بینک نه ګټه اخیستل شوې ده چې یاده هوښمنده طریقه په آیفون 11 موبایلونو کې هم استعمال شوې ده. دا ماډل موبایلونه په شا کې یوازې یوه 12 میګا پکسله کامره لري، خو اپل کمپنۍ دعوه کوي او وایي چې دا موبایلونه که پورټریټ موډ ته واړول شي نو ډېر لرې ځایونه او سیمې به عکاسي کړي. دا ځانګړنې او وړتیا په آیفون 11 کې هم شته، خو آیفون 11 بیا 3 لینزه کامره شاتنۍ کامره لري. آیفون ایسی په 3 ډوله رنګونو تور، سپین او سور کې جوړ شوي دي. د یادو موبایلونو پیرنه نن جمعه د حمل د میاشتې 29 پیل شوې او هر څوک کولی شي چې په $399 سره یاد موبایلونه وپیري. خو اپل کمپنۍ بیا وایي که څه هم د نړیوالې وبا له کبله به د دوی دغه نوی ماډل موبایل ډیر ونه پلورل شي او یا به هم په هغې کچه بازار ونه لري چې دوی اټکل لري، خو بیا هم دوی ډاډمن دي چې د دوی دغه نوی ماډل موبایل به د خلکو د خوښې وړ وګرځي او د اوږدې مودې لپاره به د خلکو د استفادې وړ وي.